پاکستان تو پهلوانای پاکستانی را چپه کردیم که 30 سال با پهلوانی کرده بودن. ما در راوند اول وارم چپه کردیم. پهلوانی ما نمره یکی نبود. پهلوانی ما کس از ما در خاک گرفته میشد. در جنگی چه مختشوی کلی که ما دست جنگی وی؟ والا در طفلیت جنگ میکردم. وقتی که یک ذره چهره ما مطرح شد در سوشال میدیا و چیزا که مردم مرا شناختن که بریالای افغان یکی از قهرمانای بعد 61 کیلو هست، باز از اون خاطر باز بالاخره ما چهره ما که مشهور شد در سوشال میدیا، باز ما وقت که کسی جنگ نکردم مور ورخطاش وراله دسی کمزام و کماته ویلی پدر د نالا چې داسې کارونه کوي اختیار خبره ډېر وشرمېدله ما. دا کارونه نصیحتونه مې ډېر ماته مشر ورور مې ډېر نصیحتونه کول چې دا کارونه مه کوه. یو مسابقه کې بخت نه لري؟ یاد مسابقه را هیچ ما مسابقه را تا بالا الحمدلله باخت ندارم. هیچ سر خود قدر فشار نمیندازم و از زیاد خوش دارم که جنگ کنم، جنگی باشم، او را هم داخل قفس جنگی کنم، جنگ کنم. کوچینتوب وخت بلار شو زکه ته چې داسې جنگي معلومیږم چې هیڅ څوک ماته مخامخ نشي راتلی او ډار لري او زه داسې ترس ویره نه لرم. ماشومتوب کې به دې څومره نور ماشومانو سرونه مات کړي، داسې دې فکر نه کوه چې نور دا ورزش نه کوم دی که خو زه مړ کېږم. والا امکاناتش بود. از ما در خانه که شبانه میرفتم آگاه میشدم، مادرم چانیا میگفت توی چی کار است که تو میکنی؟ همین قسم بیخیلا چی میکنی؟ خود اوگاه را میکنی، پیسه تا میره، این چی قسم است؟ بالاخره ما بازم تمام میکردم، بالاخره که یک روز نتیجهش گرفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، جوړ بخیر، ستړي مشه درنو لیدونکو. د ناویلو کیسو پادکاسټ دی او په نن پادکاسټ کې سره د افغانستان د ورزشي برخې او د فری پایډ د نړۍ یو داسې اتل او یو داسې صحرا شتون لري چې په تیر کې ډیرو پاکستاني سیالانو، هندي سیالانو او بنگلادیشي سیالانو ته ماتې ورکړې ده او په راتلونکي کې هم په نږدې وخت کې د پاکستاني سیال او هم دا ډول یو هندي سیال سره سیالي لري. استاد بریالي افغان را سره دی، د بستړي مشي وایو او ورسره څنګه کې د ژوند پر ناویلو کیسو او رازونو بغږیږو. استاد محترم ستړي مشي، جوړ بخیر. مننه، سلامونه هیله تاسو ته او تاسو یوټیوب چینل لا او خیر اوسې. مننه تاسو یو جهان مننه چې موږ ته میلمه کړی یاستئ او موږ دلته راغلي یو. خیر اوسې، مننه، خوشحاله اوسئ. کور ودان. استاد د ناویلو کیسو پادکاسټ دی، ستاسې پر ژوند بغږیږو، ستاسې پر ورزش بغږیږو او ستاسې پر راتلونکو فکرونو پلانونو بغږیږو. استاد که دا راته ووایې لومړۍ ورځو کې څنګه دغې نړۍ ته راننوتلې، څنګه دې ورزش شروع کړ؟ والا د زما چې ډېر ماشومتوب وړکی وم او زما شوق ذوق ډېر ورزش په ډګر کې و. رښتیا خبره چې ما کرکټ لیده او فوټبال مې لیده، باسکټبال مې لیده. دا شوقونه ډېر ماته تاثیرات ډېر وکړه چې زړه کې مې ویله چې زه وغواړم یو ورځ کیدی شي چې زه داسې یو اتل شم، یو قهرمان شم. خو بالاخره همداسې وړکی وم چې بیا لاړم ورزش شروع مې وکړه. اول سر نه مې پهلواني شروع وکړه، یو ځای کې مې پهلواني کول. بیا بیرته راغلم افغانستان نه، د خارج هیواد ته ما پهلواني کول. بیا راغلم افغانستان ته، کابل کې دلته تکواندو مې کار کول او توره کمربند مې واغسته تکواندو کې 45 وزن کې. نور بالاخره سکوهنه مې زده وکړه. سکوهنه چې زده مې وکړه چې دغه MMA ډېر رشد وکړه. لاړم هندوستان ته. هندوستان کې هلته MMA ډېر رواج و، نوی رواج شوی و. بیا MMA شروع مې وکړه. نور همداسې یو ارمان مې درلوده چې یو ورځ کې کیدی شي چې زه لاړ شم هند ته او طیاره کې کېناستم او لاړ شم او دغه ارمان مې و او بالاخره اتل شم او وطن دپاره یو خوشحالي راوړم او همدغه یو ارمان مې و. استاد په لنډ وخت کې ډېر زیات ورزشونه بدل کړي دي، چینجینګ دې زیات راوستی دی. خپله د کومې ورزش ډېر خوښېده؟ تکواندو ډېره خوښېدله، پهلواني ډېره خوښېده
ام ام ای د ډېر خوښي ده ځکه تا خو ډېر ورزشونه بدل کړي د خوښ ورزش د کوم یو زما خوښ ورزش همدغه پهلواني و چې پلار مې پهلوان و داسې مشهوره پهلوان نه و خو په کلي کې خلک زیاتې پیژنده چې دا پهلوان دی او کلي کې ډېر ځوانان هغه کې پهلوانۍ کې نه راتله یعنی مخې ته نه شو راتلی نور داسې زما شوق علاقه حال پهلواني و نور چې دغه ام ام ای ډېر رشد وکړو او ډېر زموږ اتلان ما ولیده او ورزشکاران مې ولیده چې ډېر رشد وکړو رښتیا خبره ما دغه ام ام ای مې انتخاب وکړه ټول ورسره مې ګډه کړه مکس مې وکړه بالاخره مکس مارشل آرټ فری فایټ وشو او څومره چې سیالي مې کړی دی هندوستان کې مې کړی دی پاکستان کې مې کړی دی د ایران کې مې کړی دی تاجکستان کې مې کړی دی بنگلادیش کې مې کړی دی دا ډېر سیالي مې کړی دی او وطن دپاره مې ډېر ویاړ راوړی دی کومه برخه کې ډېر مهارت لري ځکه تا ټول ورزشونه کړي دي ام ام ای کې ډېر ماهر یې پهلوانۍ کې ماهر یې که په نور ورزشونو کې ما خو زیاتر ماهری ما البته که از این پدر که ما پهلوان بودیم شوق علاقه ما هم پهلوانی بود ما اکثرا عریفای ما که چیز کردیم زیادترش هم پهلوانی بردیم وقتی که استاد شدم یک دو بار رفت کردیم چپش کردیم بالاخره سب نشان گرفتیمش تفاوت کرد سرش دیگه زیادتر سر بوکس و سر پهلوانی خود زیاد مطمئن هستم دیگه اصلا کارم اینمی است که باید تعریف یا چپک کنم سب نشان بگیرم تفاوت کنم یا که بوکس که مشت راستم ای باید با من کمی آکن راستم باید چپش او څو کاله دغه ورزشونه کړي دي پهلواني څو کاله کړي ام ام ای څو کاله کړي دا او تکواندو څو کاله کړي ما خو از ورزش ما تقریبا یک 15 سال میشه که طول کشیده در این 15 سال ما ورزش‌های مختلف بیشتر که یادآور شدم برات ورزش‌های مختلف کردیم که کامفو هست و کامفو دیو هست و بوکس هست و جیجیتسو هست و دیگه پهلوانی و اینمیا کلش هر کدامش یک سال 1.5 سال 2 سال زیاد پهلوانی و بوکس زیاد کار کردیم که یا 3 سال 4 سال وقت گرفته او کله چې ورزش راتللی ضرور څوک چې دنیا ته ور داخليږي وینړی ته ور داخليږي یو څوک خوخيږي هغه وخت کې څوک پهلواني کې ستا ډیر خوخیده ځکه دغه د پهلواني برخه کې فکر کوم د ایران پهلوانان ډیر مشهور دي وقتی که ما دو زمانی که ما پهلوانی میکردم خرد سندم دیگه اکثرا پهلوانای ازبکستان و داغستان و ایران خوب پهلوانا داشتن منتها اتونامایشون یاد نداشتم منتها مشهور چیرای مشهور بودنک دیگه کوم ځای پهلوانان ډیر خوښیدل من از داغستان روسیه زیاد پهلوانای روسیه و داغستان و با پشتش پهلوانای ایران هم خوب است او اوس وخت کې په نړۍ کې د کوم ځای پهلوانان ډیر مشهور دي فعلا هم امیزمی دو کشور است امی روسیه و داغستان این ایران است خوب مشهور پهلوانا داره او کله د همدغه دواړو د پهلوانۍ په بخش کې پهلوانان سره مخ شوي ایران سره یا داغستان ولا سره ما مردما کتش ارتباط دارم شناسام دارم زیادتر که پهلوانای ایران هستم و دیدمشانم دوستای ما است منتها این پهلوانای داغستان و روسیه یاره کس اونقدر کتشان شناخت ندارم منتها میبینمشان در چینل ها و در فیسبوک ها و چیزا پهلوانیایشان هم میبینم او کومه برخه کې د ډېری مسابقې کړې دي پهلوانۍ کې ډېر مسابقې کړې که د نورو فایټونو او ورزشونو کې ما خو زیاتر مسابقای ما هم د پهلوانی بود هم د فری فایت ما اول یک پهلوان بودم که در پاکستان و در هندوستان ما تقریبا اتو پهلوانا را ما چپک کردیم در پاکستان اتو پهلوانای پاکستانی را چپک کردیم که 30 سال با پهلوانی کرده بودن ما در میراون اول وارا ما چپک کردیم پهلوانی ما نمره یکی نبود پهلوانی ما که از
از ما در خاک گرفته میشد. خاکای نمدار تو میکندن، باز مردم بازی تو یک میله میگرفتن، باز میله که میشد باز بسیار مردم ها جمع میشدن، بالاخره دول چیزا می آوردن بیادر میزدن. باز در اینجا باز ما که یک دانه نیکر و که بولیس نبود جان ما چر دینیم خاک ما پالوانی میکردم. بسیار زیاد ما علاقمند پیدا کرده بودم، هم در هندوستان هم در پاکستان. بهترین پالوانای پاکستان ما چپه کردیم و چهره ما آشناس و مرا میشناسن که ما در خاک بسیار ماهر پالوانی ماهر هستم. دغه درشکلن پالوان چې تا چپه کړی دی، بله دلته په ځان باندې اعتماد څومره و چې ته د دومره کالو ماهر او تجربه کار پهلوان چپه کې؟ ما خو الحمدلله برای تمام مردم افغانستان و مردم های خارج از کشور معلوم است که افغانستان غیرت افغانستان هیچ کشور نداره. بالکل ما یگانه کسی هستیم که اونم غیرت ما و اونم اسلام بودن ما و اونم کفایت میکنه دیگه. الحمدلله میادر ما غیرت ما وجدان ما قبول نمیکنه که ما را یک پاکستانی چپه کنه یا یک هندوستانی چپه کنه، نمیتونه چپه کنه دیگه. ما که قشتی باز میگرفتم بوجه که باز میله میشد، باز بیادرهای میامدن به سیل ما. وقتی که سیل میکردم که بیادرهای مستاد است، واقعیت اونم قدر فشار سر ما زیاد نمیاد که ما این پاکستانی پالوان مرا چپه بکنه، این بیادرهای در خانه مرا چی بگوید. خب غیرت ما بسیار جذبه ما زیاد میشد. بالاخره ما خوب بهترین پالوانای پاکستان ما چپه میکردم. چه خبر د خپل هدري پکې زیات زور وکړ؟ زیاد دیگه سر ماشین کدگی می بود، تو سر موی من می بود پیش، یعنی مقام موی ما زیاد نمی بودم. بالکل. او بله چې تر اوسه ټوټل په عموم کې څومره مسابقې کړي، څومره دي ګټلې دي، څومره دي بایللې، څومره باخت لري، څومره برد لري؟ ما الحمدلله به تمام مردم افغانستان معلوم است و خارج از کشورم و چهره ما مطرح است. ما زیادتر مسابقه که کردیم بر مردم افغانستان معلوم است که ما باخت ندارم در مسابقه. یو مسابقه که باخت نداری؟ یک مسابقه را هیچ ما مسابقه را تا حال الحمدلله باخت ندارم. این دوای تمام مردم افغانستان است و این دوای فامیلم است، از مادرم است، از پدرم است، از برادرم است. این دوای تمام مردم افغانستان است که ما فعلا در مسابقه فریپای پالوانی، در تکواندو چیزایی که ما مسابقه کردیم ما تا بالا باخت ندارم. در باکس این مسابقه‌ای که در کلاب یکی کردیم، مسابقه بوکس دیگه استاد جمشید بیزاتور برش معلوم است که استاد ماست، استاد فواد رستمی از ولایت بلخ دیگه. برای از این مردم ها معلوم است که ما باخت ندارم. با استاد نصرت الله آخوندزاده هم معلوم است دیگه، دوستای ما است. او کوم ورزش کې تر ټولو ډیر خوښ شوی، ډیر دردېدلی چې یاره د ورزش نه زړه تور کړی دی؟ په ام ام ای کې ډیر خوښ شوی، پهلوانۍ کې ډیر خوښ شوی که په تکواندو کې؟ پهلوانی و ام ام ای یک رشته است که بسیار رشته خطرناک است. خصوصا ام ام ای کشتن هم داره، انسان میمرم دیگه. چندی فایترهای آلمانی در مسابقه مرد، باز در آلمان، در کشور آلمان مکمل مسابقه را بند کردن سر مردم به خاطر ازی که بیادر گفت مرگ مردن زیاد داره دیگه. خطرناک اینمی و پالوانی است، فشار دهنده است. ته خپل کوم یو کې ډیر خوښ شوی چې سخت زخمی شوی او ګار شوی؟ ما زیاد اوگار که زیاد شدیم، در ام شدیم که ما بینیم شکشته، پای ما اوگار شده، گوشای ما شکشته دیگه. زیادتر در ام شدیم، یک 40% در پالوانی زیاد اوگار شدیم که پایای ما برآمده، تاو خورده دیگه. داسې دی فکر نکاو چې نور دا ورزش نکوم دیگه خو زه مړ کېږم؟ ولی امکاناتش بود. از ما در خانه که شبانه میرفتم اوگار میشدم، مادرم چانیا میگفت توی چی کار است که تو میکنی؟ همین قسم بیخیلا کو چی میکنی؟ خود اوگار رو میکنی، پیسه تا میره، این چی قسم است؟ بالاخره ما بازم تمام میکردم. بالاخره که یک روز نتیجهش گرفتم و قهرمان شدم و یک افتخارات، یک لبخند گفتم میخوایم که به وطن خود برم. و یک لبخند هدف ما یک لبخند است که برای وطنان عزیز خود بیاریم. اینی میده یک کدام هدف ما نیست. ورزشکار همیشه
سفیر صلح افغانستان می باشه. بالکل. او په خپلو مسابقو کې کومه مسابقه ډیره خوښیږي چې همیشه درته یادېږي او داسې خوشحاله چې دغه بیا وي؟ ما زیاتر حال که هستم فری فایت زیاتر وقت ما دستی که زیاد مسابقه کردیم مبارزه کردیم. برای ما یک چیز عادی معلوم میشه وقتی که داخل قفس میرم هیچی تو احساس تو ترس احساس نمیکنم، در فکر خود نمیکنم. یک فایتر برای ما یک عادی معلوم میشه، مثل یک شاگردی که در کلاب پیش ما تمرین میکنه، مثل از اینمی راوری فکرش میکنم. تو هیچ سر خود قدر فشار نمندازم و زیاد خوش دارم که جنگ کنم، جنگی باشم، او را داخل قفس جنگی کنم، جنگ کنم. دا جنگی چې مخته شوی کلی کې هم داسې جنگی وي؟ والا در طفولیت جنگ میکردم. وقتی که یک ذره چیره مطرح شد در سوشال میدیا و چیزا که مردم مرا شناختن که بریالای افغان یکی از قهرمانای بعد 61 کیلو است، باز از اون خاطر باز بالاخره ما چیره ما که مشهور شد در سوشال میدیا، باز ما وقت که کسی جنگ نکردم دیگه. او کله چې کلیک وي ماشوم وي کوچنیتوب وخت بلار شو ځکه ته وایې چې داسې جنگي معلومیږم چې هیڅ څوک ما ته مخامخ نشي راتلی او ډار لري او زه داسې ترس ویره نه لرم. ماشومتوب کې به دې په څومره نور ماشومانو سرونه مات کړي؟ والا ډېر مې مات کړی دی. اوس چې کلي ته چې ځمه دا چې د زمونږ همزوله چې ګوري وایي بریالی افغانه یاد راځي چې زما سر د مات کړی زه رښتیا خندا کوم. خیر دی بخشش کوم. اوس هغه ماشومتوب و اوس الحمدلله موږ تاسو لوی شوی یو. نور بخشش داسې خندا مې راځي رښتیا خبره. او د همدې سره څنګه کې چې په خلکو د ډېر سرونه مات کړي دي نور دې کوم ورانې کوو ماشومتوب کې کوم غلطۍ ډېرې کولې؟ زه خو ډېر وخت کلي کې تیر کړی نه یم، ډېر وخت کې خارات کې تیر کړی یم. نور چې دومره یو کم مدت مې وخت تیر کړی دی نور کم کار نه و. داسې انګور وخت کې چې و انګور وخت کې بیا کله تلو باغو ته انګور غلا ډېره غلا دپاره انګور غلا دپاره تلو. یو ورځ موږ ورغلو یو باغ کې نوې دا قندارې نه دي توره اول فصل دماغ راځي نور یو باغ کې قندارې و موږ باغ په سر کې ودرېد دروازه هغه شو خطا که چې قنداري موږ وشکوه زولې ډکه که راتلو چې بیرون وځو چې باغ هغه راغی مالک راغی وایي شی کوم ویل چې نه کوو انګور دپاره راغلی ویل تاسو راځئ تاسو بندي کوو. بندي شوئ خپله هغه کې و دیوال په سر کې ناست و ویل راز راکړه چې داسې تېر کړمه. زما لاس چې واخیسته زه اپله چې تېر شولم واغوښتم د باغ نه سر همداسې منډه مې وکړه وتښتېدلم. نو داسې یو وخت هم راغلی دی. ماشومتوب کې ښه شوق وي. والا ماشومتوب خو ماشومتوب دی. او په کورنۍ کې دي ورونو سره خویندو سره مور و پلار سره کومه شوخي ډېره کړې ده چې هغوی دنه ډېر به تنګ وو یاره دا څه شی شو او دا خو موږ پوره بس په جنجال اوښتي وو؟ والا کور کې چې ډېر زه اکثرا خو داسې شوخي مې نه کول. دغه کور کې ملا وي دغه ګوتي پران وایي چې شی وایي ګوتي پران بازی مې کول. یو ورځ باغ کې هغه بام په سر کې ولاړم داسې ګوتي پران مې جنګ اچولی و. جنګ تار مې ورکړه ګوتي پران ته چې دغه آزاده شي او شاته بیخي پام نو همداسې خطا شولم لاندې چې خطا شم په پښو کې وغورځېدم. خو چې داسې شاته په پښو کې وغورځېدلم دغسې مخامخ دا شیونه ټول همداسې هغه شو پاره شو داسې چیره هغه شو. مور مې ورخطا شو ورغله داسې کمزام مې وکړه ماته ویلې پدر د ناله چې داسې کارونه کوي. رښتیا خبره ډېر وشرمېدلم. دا کارونه نصیحتونه مې ډېر ماته ورور مشر ورور مې ډېر نصیحتونه کول چې دا کارونه مه کوه خپل درس دې ووایه څه کوې ورزش مرزش پسې مه ګرځې خپل درس تعلیم تحصیل وکړه ورزش څه کوې کله فوټبال کوې کله یو شی کوې کله بل شی. او تا هم ورته قسم کړی چې نه کوم؟ نه ما هیله چې دا خو نه پرېږدم.